ډېر عزتمند وزیرینو، دا راشد شهید فاونډیشن اکیډمي دلته موږ نن حاضر شوي او دا د ایجوکیشن بلاک دی چې دا موږ دلته پکې ګرځو او ناست یو، دا فیس دی. دا هغه ایجوکیشن اداره ده چې کله زما زوی شهید شو نو ما دا خواهش و چې داسې خلکو ته زه موقع ورکړم چې کوم شهیدان وي، مطلب چې د هغې اولاد چې کوم دی نو هغه پاتې وي. ځکه چې کله زه بې اولاده شوم، بې اولاده مراد دا چې زما دا یو زوی او خلکو به چې دا مطلب میراث شو، نو ما ته د دې خبرې احساس ډېر په شدت سره کېدو چې داسې په دنیا کې ډېر خلک شته دی چې په دې دهشتګردۍ کې هغه شهیدان شو، د هغوی بال بچ هم داسې دی او غریبانان دي. بلکې خاص کر چې دا اوس موږ په کوم ځای کې پراته یو نو کتونکي دې په دې خبره باندې پوه شي چې دا هغه علاقه ده چې دلته زلوزو کیمپ او دا کیمپ د آی ډي پیز دپاره هغه خلک چې د خپلو کورونو نه راوتي خلک وو، چې د چا کور نو بې کوره خلک وو او اکثریت مطلب دی چې دومره غریبانانو چې تاسو تصور نشئ کولی، که مالداره خلک وو هغوی نه کورونه پاتې شو، هغه که د وزیرستان نه راغلي وو، هغه که چې کوم دی باړې نه راغلي وو، که هغه د مومندو نه راغلي وو، که هغه مطلب باجوړ نه راغلي وو، که هغه زما د پښتونخوا د هر یو ځای نه راغلي وو، خو هغوی کورونه ډک پرېښه او دلته مطلب بې اسرې بې یارو مددګار هغوی دلته رالل او په دې کیمپونو کې چې کوم دی نو ډېره شو او دغه رنګ چې د بار نه بس خیرات راتلو یا د حکومت طرف نه به مطلب چې څه دوی ته د خوراک څښاک بندوبست به و، خو باقي دا خانان خلک غریبانان شو، بې کوره شو. یو وخت رالو چې زما زوی شهید شو نو ما ته د دې خبرې احساس ما ته ډېرو ملګرو وویل چې داسې یو اداره پکار ده. ما تقریبا 2 کاله په دې سوچ کړی دی. په 2010 کې زما زوی شهید شوی دی او په 2012 کې چې کوم دی نو ما دا اداره مطلب چې د دې بنیاد ایښی دی. هغه په ډېر سوچ سمج، ځکه چې زما دا خپله یو مطلب چې زه په دې خبره پوهېدم چې دا ګران کار دی، دا آسان کار نه دی. څوک په کور کې په یو بچي سبق نشي ویلی، په خپل زوی سبق نشي ویلی، په خپل لور سبق نشي ویلی، نو چې ته د کام بچي راغونډې او د کام په بچو سبق وی او هغه هم رضاکارانه طور وی، په هغې کې مطلب چې ته خپلې پیسې لګې او داسې د خپل یارانو دوستانو او د صاحب ثروت خلکو نه پیسې غواړي، دا ډېر زیات ګران کار دی. دا د هغه عظیمو خلکو کار دی لکه چې څوک مطلب ایدي چې هغه به په لاره کېناستو نو خیر به یې غوستو او هغه به مطلب دی چې د دې ماشومانو دپاره غم کو. نو مونږ ډېر واړه خلک یو، ما دپاره دا ډېر ګران کار و، خو به هر کیف ما په دې نیت شروع کړو چې زما خپل زوی شهید شو نو د قوم ټول بچي زما بچي دي، هغه که جینکۍ دي او که هلکان دي. زه به کوشش کوم چې په دې کې کوم شهیدانو بچي دي، کم غریبانان دي، کم بې کوره خلک دي، ای زه دلته داخل کړم او دغه رنګ تقریبا څه د پاسه 300 کسان اوس په دې سکول کې سبق کوي. دا سکول هم تاسو وګورئ نو ډېر په بد حال دی، د دې هغه رنګ مطلب چې څه ته چې سکول وایي هغه رنګ سکول نه سټنډرډ یې نشته، خو ما کوشش کړی دی چې دې له استادان یې وساتم، دی د چې کوم دی د دوی د سپلو غم وکړم، دوی د کپړو غم وکړم او د دوی د کتابونو غم وکړم او د خدای دپاره 100% چې کوم دی نو دوی د مطلب د خپل سبق چې دلته وایي چې دوی پې د کور یوه پیسه مو نه لګي. او دغه رنګ موږ مطلب په 2012 کې د دې آغاز وکړو او خدای پاک پکې ډېر برکت واچولو، ځکه چې د 2012 نه دا شروع دی، دا نن چې موږ خبرې کوو نو دا 2025 دی. نو تاسو سوچ وکئ چې په دې کې تقریبا 12-14 کاله وشو چې موږ په دې کې لګیا یو او خدای پاک د خپل در نه موږ ته راکوي. ما خپل کوشش کړی په دې کې 100 کناله ما چې کوم دی نو ځمکه اخیستې ده، تقریبا په هغې وخت کې 3.5 کروړ روپۍ چې کوم دی ما د خپل جیب نه په دې باندې لګولي، ما خپله ځمکه خرڅه کړه او دا مې واخیسته. او دغه رنګ چې کوم دی نو تاسو دا ټول هر څه وینئ ګورئ. په دې کې اوس ما کوشش کړی دی چې ما خپل دلته یو باغ مې کرلی دی، که هغه خدای پاک د دې جوګه کو چې مطلب لکه فصل وکړي او مطلب میوه وکړي او بیا د دې په کار شي. یو کوشش مې دا کړی چې دلته زه د هسپتال جوړ کړم. هسپتال جوړېدو کې مطلب چې هغه رنګ کامیابي ونه شوه، ځکه چې هغې پیسې ډېرې زیاتې غوښتې
او ما چې څومره پیسې په لاس کې وې نو هغه تقریبا مطلب ختم شوې. لحاظ هغه نن مونږ کوشش کوو چې هماغه هسپتال هغه بلډینګ د سکول دپاره چې کوم دی نو مونږ په هغې کې 3 کمرې تقریبا جوړ کړو. کوشش کوو چې نورې کمرې جوړې کړو چې زه د دې ماشومانو د تعلیم دپاره یو ښه بلډینګ تیار کړم. نو زما خپلې ارادې خو ډېرې ښې دي که خدای ته منظور خو زه د خدای نه ډېر مطلب چې لکه مطمئن په دې ما چې کله زه کرونا راله نو زما یو مشر ورور زما نه سریر شهید شو. نو زما هم داسې پوزیشن و چې ډاکټرانو هم یو دې ټولو وی چې میا صاحب نور د پاتې کېدو نه دی او چې کله زما ورور ښخېدو نو په هغه ورځ باندې زه مطلب چې راپرېوتم او خلکو یې چې میا صاحب هم مړ شو. خو چې کله لږ زه پوه شم نو ما د خدای نه دا سوال وکړو چې یا خدایه د دې ماشومانو به څه کېږي که زه نه یم ممکن ده چې دا خلک بیا د دې تپوس ونه کړي. نو ما خدای ما له دومره ژوند راکړي چې زه د دې ماشومانو دپاره داسې یو بندوبست وکړم که زه نه یم او که موږ له څوک پیسې نه هم راکوي خو چې دا غزي نه څه ګټه راځي چې دا ماشومان په خپل سبق وایي. نو ما یو کوشش دغه وکړو چې زه ګینې هسپتال جوړ کړم. زه به انشاءالله که خدای کړي خیر دا به جوړوم که خدای ته منظور وي خدای ما له ژوند راکړو چې دا هسپتال جوړ شي نو دا به خپلې پیسې دې سکول ته ورکوي او چې دا سکول ته ورکوي نو سکول به پې دغه رنګ چلیږي او دا پیسې د غوښتو په ځای باندې به پیسې په خپله راځي او په خپله به لګي او د دې ماشومانو تعلیم ته به مطلب چې لکه څومره چې ضرورتونه یې به خدای پوره کوي. دې وخت کې مطلب چې زما خپله اراده داسې چې زه دا دلته د یونیورسټۍ حد ته ورسوم. فلحال دا پرایمري ده، پرایمري نه به دا های وي، های نه به مطلب چې دا ګریجویشن ته ځي او داسې به مطلب چې د یونیورسټۍ لیول ته زما دې کې اراده ده. او بل دې کې زما یو د مطلب مذهبي لکه د اسلامیات یو اداره کولاوم چې کوم ماشومان پکې قرآن حفظ کوي، مذهبي علم حاصلوي او هغوی ته مطلب دی چې څه ضرورتونه چې هغه اسلامیک سنټر غوندې وي او په دې کې قایم وي. داسې په دې کې د خپل جومات دپاره خپله نقشه ده او دغه رنګ چې کوم دی د دې دپاره ډېر مطلب دی چې لکه خپل مطلب بندوبستونه د دې لپاره مونږ خپل کوشش کړی دی. نو دا یو داسې طریقه ده چې زه وخت په وخت ملګري مطلب زه وغواړم ضرورت شي نو ما له مطلب چې که زکات وي، که خیرات وي، که چنده وي، که نورې داسې مطلب چې صدقه وي هغه راله راکړي. او تر دې وخته پورې مطلب چې زه خپل ځاني ما سره د پلار خپله ځمکه ډېره وه، ما وخت په وخت د دې لپاره ځمکه خپله خرڅه کړې ده او اوس هم دومره شته دی چې که ډېره ایمرجنسي او ضرورت شي نو زه به خپله ځمکه خرڅه کړم په دې باندې مطلب چې دا کار چلوم. خو دا مې اراده ده چې تر څو زه ژوندی یم او زما په لاس کې لږه ډېره پیسه وي دا به زه چلوم. اوس زه د ټولو خلکو دا خو دا ثواب ګټل خو د هر چا کار دی، دا خدای رضا کول خو د هر چا ډیوټي ده، د غریب خدمت خو د هر چا دپاره مطلب دی چې لازم دی. نو که نن داسې یو اداره شته چې ښکاره جاره یتیمان دي، ښکاره جاره غریبان دي، ښکاره جاره بې تعلیمه دي، موږ له تعلیم ورکو او بې کوره خلک دی. اوس که د داسې ځای چې دا خلک دومره مطلب شته او خدای پاک خلکو له ډېر څه ورکړي دي نو دا د خوشحالۍ خبره چې تا سره پیسه وي او تا ته خدای داسې ځای درکړي چې تلته پیسه لګوي چې خدای درنه راضي شي او ستا پیسه په ځای ولګي. نو د مخ ملازې پیسې مطلب چې هغه تا ته آخرت کې ګټه نه کوي، خو چې د خدای د رضا دپاره چې ته پیسې ورکړې نو ګټه کوي. نو دې کې د خدای رضا ده. ته په ماشوم څه احسان وکړي، ته په یو غریب سړي څه احسان وکړي، دا ستا به د یو ماشوم نه څه لالې شي، سیوا د دې نه چې خدای درنه راضي شي. نو دا یو پاکیزه یو ښه لار ده او دلته چې کوم دی ټولو ته اویلیبل ده، ټولو ته مطلب شته. نو چونکې دا یو مختصر خاکه وه، زه به غواړم ما دا خبرې خو ممکن دی چې ما ته موقع میلو شي زه بیا اوس هم وکړم، دا ستا په خواهش ما وکړې یعنې ما نه کولې. په کار دی چې ته په خپله د دې علاقې او د سوشل میډیا سره ستا تعلق دی، په کار چې ته په خپله په دې یو شی جوړ کړي. ته دلته راشې ته ووینې وګورې څه ضرورت دی، څه کمی دی، څه مشکلات دي او ستا دا کنټریبیوشن دی چې ته خلک خبر کړي چې بای دا ټوله دنیا هر څه کوي. همدغه رنګ چیریټي باندې مطلب لکه په برطانیه کې چې کوم د ادارې چلیږي
او دغه رنګ چې کوم دی په امریکا کې چلیږي او داسې مطلب زموږ په دې غریب ملکونو کې په پاکستان کې او دې کې هم چلیږي. نو که یو اداره زما په علاقه کې ده نو زموږ د ټولو علاقې د خلکو دا ډیوټي جوړېږي چې کم سے کم دا اداره موږ خلکو ته وښیو چې که نور خلکو کې انسانیت شته نو موږ کې هم شته. که نور خلک د خپلو غریبو خلکو مدد کولی شي موږ هم کولی شو. او که بې مور او بې پلار او یتیمانو باندې په بار دنیا کې خل سبق ویلی شي موږ هم پرې ویلی شو. او زما یقین دی چې د انسانیت په بنیاد خو هر چا کې دا جذبه ډېره زیاته ده خو د اسلام په روح سره خو په مسلمان کې دا جذبه ډېره زیاته پکار ده ځکه چې د اسلام خو ښکاره احکامات دي او د هغې دپاره د دولت تقسیم دی او په دې دولت کې چې د خان کم دولت دی د غریبانانو پکې خپله حصه ده خپله دا که غریب سړي ته پیسې ورکړي دا په چا احسان نه دی دا تا هغه خپل امانت ورکو خدای به تا نه دې تپوس کوي ځکه چې ستا په پیسو کې که صدقه ده که خیرات دی او که بیا زکات خو خصوصي طور د غریبانانو حصه ده. نو په دې بنیاد زه مطلب ټولو ته اپیل کوم او په دې نیت نه کوم چې د اداره زما ده دا خو د 14 کالو نه چلیږي زه خو لګیم خپل محنت کوم خدای دې ماله ژوند راکړي زه به یې کوم که زه نه میم نو زما دې ټولو خلکو ته اپیل دی چې دا ستاسو ذمهواري جوړیږي او دا غیر سیاسي اداره ده دا د سیاست نه مبره ده ځکه چې کله ما د نېشنل پارټۍ او زه دلته انفارمیشن منسټر وم او د حکومت ترجمان وم خو چې ما کله دهشتګرو سره مقابله کوله نو یوازې نېشنلیان نه بچ کېده دلته چې کوم دی نو د نورو سیاسي پارټو خلکو ته هم خیر و د نورو وطنوالو ته هم خیر و لہذا دا اداره غیر سیاسي اداره ده او فلاحي اداره ده او د غریبانانو باندې د سبق ویلو دا یو اړخ دی زه به ایجوکیشن دا یو طرف دی بل چې کوم دی هیلت دی په یې زه لګیا یم بل چې کوم دی دستکاري سنټر دی ما کولو کړی دغه رنګ 14 کاله کېږي هغه تقریبا د خدای په فضل روان دی هغې کې زنانه خپل دغه کوي ما ول خپل کور چې کوم دی ورکړی دی او دغه رنګ چې کوم دی ما مطلب دی لکه امبولانس 2 اخیستي دي او تر اوسه پورې چلیږي د زمونږ د پبو اسپتال د راشد شهید په نوم چې کوم اسپتال دی هغې نه چې کوم دی دا دواړه امبولانس چلیږي داسې چې کوم دی نو کمپیوټر سنټر چې کوم دی نو چلیږي هغه کمپیوټر سنټر چې غریبانان د کمپیوټر دپاره زده کړې دپاره هغې سره ذرایع نه مونږ ورته سنټر یې کولو کړي که څوک هلته راځي او کمپیوټر مطلب چې زده کوي یا څه کوي نو مطلب چې هغې ته دا فایده کوي بس همدومره به کافي وي زه به تا نه تمه توقع لرم چې خدای دې تا له وس درکړي چې تا له خدای پاک دا کوم فن درکړی دی چې ته د دې زکات وباسې او دې دپاره چې کوم دی نو ډېر په خلوص باندې لکه د دې ادارې تشهیر هم وکړي او عام غریبانان خلکو خدمت دپاره دا خانان دې ته موټیویټ کړي چې هغوی د خپل دولت څه حصه دې غریبانان له ورکړي او دا دنیا هم خشته شي او آخرت هم خشته شي